د راشد خان نوې او تازه مرکه. راشد خان په خپله نوې او تازه مرکه کې څه ویلي بشپړ حقیقت په دې ویډیو کې در سره وګورئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه راونډر او د شل ورځو لوبو لوبډل مشر راشد خان په امریکا کې د امریکا غږ سره په خپل وروستۍ مرکه کې د خپلو صلاحیتونو او لوبډل مشرۍ په تړاو غږېدلی. راشد خان ویلي ما چې کومه لوبډله انتخاب کړې دا زما د شخصي علاقې لوبډله نه ده بلکې همدا لوبډله یوه مناسبه لوبډله ده او له ډېر وخت راهیسې ښه لوبیږي. نوموړي د حضرت الله ځاځي، کریم جنت او فرید ملک اړوند نیوکو ته په اشارې وویل کریم جنت د افغانستان په کچه یو تر ټولو باوري او بامسؤلیته راونډر و او دی. حضرت الله ځاځي د افغانستان په اوپنرانو کې لومړی نوم دی او د ده پسې اوپنر په ټول افغانستان کې نه وینم. راشد خان وویل د ایرلنډ په وړاندې د حضرت الله ځاځي سیریزه او د 209 منډو ملګرتیا سربیره د 40 پورته او 7 برج او د افغانستان پریمیر لیګ یعنی ای پی ایل سریو کې شپږیزې او دې ته ورته نور غوره انینګزونه هغه څه وو چې د حضرت الله ځاځي په قوت او استعداد دلالت کوي. فرید ملک ملي لوبډلې ته له ما مخکې راغلی او تل ښه ځلېدلی، په کورني کرکټ کې ښه کیریر لري، د پاکستان په وړاندې په لوبو بریا کې رغنده رول لوبولی نو ځکه مې انتخاب کړی. د رحمان الله ګربز په څېر یو وکټ کیپر په ټول افغانستان کې نه وینم او نه به هم شتون ولري. خوږو ملګرو، تاسو د راشد خان د دې ویډیو مرکې په تړاو خپل نظریات را سره په کمنټ کې شریک کړئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي حتما ویډیو لایک او شیر کړئ. په پای کې زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښې چارې لوی الله مو مل شه.